ولکانو بس اشنا نور نشه خو ختمه شوه اوس کې په جمعات نه ورغلو نه مسلمان جمعات نه څنګه غلا کېده ته جمعات داسې خو غني دی ماړه وی جمعات غني دي نو ظالمه تم پیغار کې کسه کې نو ته خو آیس کې ته خو پرې ده خو بورډرس کې مانو ذکر ته وایم چې په دې جمعات به ورو حضرت راځي چې ور شو راځي چې چانس پکې ولګي د خودي کې بس ما یو جمعات بیټری نه مخو پکې کنه بیټری ارځي کی یار یو پی اس او بیټری خو پکې راځه او خطر چاته ته ودی پلار ما چې څنګه چل دی خو ته خو آیسي نو خو بورډر ته خور واخو دی ممرو ختم خا یاره دا ایسی او پوډری خپل کې نه لګي ځکه چې ته پاوا کې دی نه ناراضي اوخه جا ختم خاله ولکانو نه ما پکې نو کو دا د دمه زیر نو سکوش را باندې شکرانه نو دونه بم دمه کې شم چې خراب ده بیخي راځو سلوي خطر نو شمه برابر بس شابه چې زه یو سو کمار خانې دې چې خرڅ کو وای سره له بنده کړه مړ یې کړو په موږ نو وزن چاته وچتو دا به سره ورشه بس دا دالته سلام علیکم دا خپل شي دی چات کې موږ دا بیټری وتلو راشه دا دا بیټری ده ها الکه پول نوی بیټری ده ها پیسو تم لږ ضرورت او کورم راوړه راشه لري نوی ده ها نوې بیټری ده نوې دا غوځاړه ده یار نه مړه زړه نه ده پول نوی ده ورانټه کې ده بس خالي یو وخیدان په د مړی شوی یو اعلان نیم په پیسې وي زیات پیسې نه دي او د مړی یو اعلان په خالي شوی نو ټیک ده بیا صحیح ده ها ساجيبه وخت راغلی پرون را سوالاړو چې دا ولا چا قبرونه یو خو زه بس ښه بختور سړی دی ځکه چې دا وصیت پې کړي چې تر سړک په غاړه مې خښ کې چې هر څوک راته دوا کوي زه بس خو د هغه جنازې نه رالم زه هم دې ته به هم دوا وکړم څوک به چې هر څوک یا الله تی وبخي مغفرت یې نصیب کړي نه قبر د عذاب یې وساتي یا الله نه سخت سفر یې اسان کړي یا الله چې هر څوک دی مسلمان دی تاله د هغه مغفرت یې وکړي هر چا نه ګناهونه کېږي ته ورته ګناهونه معاف کړي قبر یې د انوارو نه ډک کړي او یا الله مغفرت یې نصیب کړي انا لله ولا لك ماما سې نشته چې دې قبر ته مې دوا کوله لا لك دا کومې دنیا نه راغلی دا خو زه د قبر کاڼي خرڅوم ما ته څه پته و تا خو سم قبر ساس کړی دی نو او د سړک د پاسه کاڼي خرڅې نیکه ولکانو هله دې را لو چو ګاډیانو ستا په مزدورۍ به زه څه وکړم چې هله دې را نشین که هله دې را نشین که ګاډیه خراب تیر ځه استاد السلام علیکم دا ولې بیا ګاډي خراب په دا روزانه خرابې ډېر راله پوخ که نو ماړه دې خو تا لړو پوک کړه چې دلې خرڅ کم دالته دا نه خرڅېږي به ته دې اخرنی مالک زه یم نه زه د شاجي کارزو کې خرڅوم ډېر خسته ګاډي دي پکې نو بس راځه ورې چې راځه چې ورې ورو، راځه لږ سی ان جي پکې شته راځه چې ورې ورو راځه زه ورځه که نه مخکې څنګه ورځه دا خو ټول نوې ګاډي دي زما د دې ګاډي نه ورته کینسرونه لګي دا خو دلته نه خرڅېږي دا به چېرته کنډې له بوتلل غواړي ته راځه صفت مفت پې ورته وکړو په خپله به خرڅ شي نو د دغه ګاډو په مخ کې د دې ګاډي صفت نه کېږي که نه نو څه وکړو نو بس اوس به څه کوو زه به نو هغه د هغه مالک یم راغی ورګه اوس پسې چل کوو نو السلام علیکم په خیر وعلیکم سلام په خیر علي ولې رو رسوس دا شاجي کارزون دی او جی دا شاجي کارزون دی جی مونږ راسې دوب ډېر و که نه نو مونږ یو ګیلاس اوبه دلته څکو